په کابل، کندوز، فاریاب او کاپیسا ولایتونو کې پر 10 تنو مجرمینو او متهمینو باندې د تعزیري سزا حکم تطبیق سو. محترم مولوي حمدالله د کابل ولایت د مخدره توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي ابتدایي محکمې د سرپرست رئیس په توګه معرفي شو. د بلخ او کندهار ولایتونو د حقوقو امریتونو په یوه میاشت کې 1163 دوسیو او عرضپاڼو ته رسیدنه کړې ده. د سترې محکمې د جزا دیوان عمومي رئیس د هیواد څلورو ولایتونو ته د سفر پر مهال 22 جزایي دوسیو پر اړه وروستۍ څېړنې بشپړې کړې. د میدان وردګ ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 209 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 204 نوي وثیقې هم اجرا کړي دي. د خوست ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 302 نوي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 108 نوي وثیقې هم اجرا کړي دي. د پکتیا ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 418 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 180 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ښار د سندونو او وثیقو د ثبت شپږو امریتونو په 2 اونیو کې 1240 بېلابېلې وثیقې اجرا کړي دي. د ننګرهار او دایکنډي ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 490 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 250 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سمنګان او غور ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 315 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 217 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بغلان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 850 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 608 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 215 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1590 وثیقې هم اجرا کړي دي. د لغمان او فاریاب ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 482 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1543 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پنجشیر او بادغیس ولایتونو محاکمو په یوه میاشت کې 855 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 414 وثیقې هم اجرا کړي دي.